ظلم د دې لپاره به موږ د جنګ یو کانټیکټ باندې ځان پوهوو او چې کله موږ په جنګ په کانټیکټ باندې ځان پوهوو دا کهاني 28 فروری 2026 نه دا شروع شوې ده. په دغه ټایم کې امریکا او اسرائیل دواړه ملو شو او په ایران باندې حمله وکړه. ایران په جواب کې سټیټ اف هارموز چې کوم دی هغه مکمل بند کړلو. دا سټیټ اف هارموز څه شی دی؟ دا سټیټ اف هارموز چې کوم دی دا یو اوبو یو لاره ده، یو دریایي لاره ده، تقریبا د ایران او د عمان په منځ کې یو لاره ده چې په دې باندې د دنیا 20% آیل او ګیس د دغې لارې نه تېرېږي او هم د دې لارې نه چې کوم دی نو د غونډو دنیا آیل سعودي شو، دوبۍ شوله، قطر شوله، د دې لارې نه چې کوم دی نو د دې پېټرول او د دې ډیزل ګیس چې کوم دی نو غونډو دنیا ته سپلای کېږي. ایران چې کوم دی نو دا لاره بنده کړه. اوس په پاکستان کې اخر ګراني ولې ده؟ ځکه چې ډېر خلک وایي چې د پاکستان خو دې سره تعلق نشته. د پاکستان دې سره تعلق شته دی ځکه چې پاکستان 80%